نوې او په زړه پورې خبر د نننۍ لوبې له ځنډېدو وروسته افغانان په میدان کې څه کول آی سی سی ورته ولې حیرانه شو دا او دې ته ورته نورې خبرې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ ګرانو مینهوالو السلام علیکم د 19 کلنو کامعمره ځوانانو په نړیوال جام کې نن د افغانستان او کاناډا 19 کلنو لوبډلو لوبه وه خو دغه لوبه د میدان د لوندوالي له امله ځنډېدلې او معلومات نه و چې څه وخت به پیل شي خو افغان لوبغاړي چې په میدان کې د لوبې د پیلېدو په تمه وو د ساعت تېرۍ لپاره داسې څه پیل کړ چې د کرکټ نړیواله شورا هم ورته حیرانه شوه د آی سی سی د نړیوال جام له ټویټر څخه یوه ویډیو خپره شوې ده چې دغه ویډیو ته دوی په ډسکرپشن کې لیکلي دي او له خلکو یې پوښتنه کړې ده چې آیا کله مو په کرکټ کې داسې څه لیدلی دي چې یوه لوبډله دې د باران له امله د لوبې ځنډېدل داسې تیر کړي لکه افغانستان چې کوي د افغانستان او کاناډا لوبه ځنډېدلې وه او افغان ځوانانو په میدان کې اتڼ کوه افغان ځوانانو چې نن د کاناډا پر وړاندې په خپل ګروپي لوبو کې وروستی لوبه ترسره کوه دغه لوبه پیل نه شوه نو د وخت نه په استفادې سره افغان ځوانان میدان ته کوز شول او هلته خوندور اتڼ پیل کړ د یادولو ده چې افغانستان په 19 کلنو نړیوال جام کې په ډي ګروپ کې قرار لري چې خپله لومړۍ لوبه یې له کوربه هیواد استرالیا څخه وګټله دویمه لوبه یې بیا له متحده عربي اماراتو څخه وګټله او دریمه لوبه یې له کاناډا سره وه افغانستان په خپل ګروپ کې د دوو لوبو له ګټلو سره بل پړاو ته لار پیدا کړه چې د راتلونکي پړاو د لوبو په اړه به هم آی سی سی ډېر زر معلومات خپاره کړي چې له کومو لوبډلو سره به لوبې کوي نو دوستانو تاسو د افغان لوبغاړو دغه کار څنګه ارزوئ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ